اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، سهال ده، جوړ تازه تکړه خیرتي ده، قربانه میشم، سلامت اوسئ. په عریفانو باندې بمبارد ده. ګورئ دوستانو، زه تاسو ته یو خبره کوم. څوک چې وطن سره مینه ولري، محبت ولري، احساس د وطن دوستي ولري، نو هغه ته الله قربان د الله شم داسې جذبه ورکوي چې هم اسنه چې د خپل وطن په باره کې وغږیږي، بیا هم لږ ده. ګورئ، زه خو هېڅ شی نه یم، صرف سوشل میډیا کې راځم، کامرې مخکې یو دوه کلمه غږېږم. تاسې په هغه سرتېرو باندې د هغه سرتېرو په باره کې فکر وکړئ چې سرحد کې هم د دښمنانو، خارجي دښمنانو په مقابل کې جنګېږي، هم د داخلي دښمنانو په مقابل کې جنګېږي، او د خپله سینه یې د فولاد نه جوړ کړی ده، او دښمن ته داسې وړاند ده، داسې ورته ګوري چې وایي راځه بچو، راځه بچو، اوس به دې زه درته ښکاره کړم چې یو ډوډۍ څو فطیره ده. داسې قهرمانان، داسې شازلمیان هم شته. زه د افغانستان سرتېرو باندې ویاړم، افتخار کوم دوی باندې. الله دې دوی ټول راته ژوندی لره. ګورئ دوستانو، یوه افسر ده، یو افغان افسر ده چې په دې باره کې هڅونه وغږېږي، بیا هم کم ده. دا شازلمی، دا د زما د زړګي سر ده. دا ډېر راباندې ګران ده. د دې نوم جاوید افغان ده. دا داسې یو سرتېری ده، داسې یو قومندان ده چې په جګړو کې ډېر سپږنې درته په هغه جهنم کې رارهږلی ده هلته. جاوید جانه، الله دې راته ژوندی لره، قربان دې شم، ویاړم در باندې، ستا غیرت نه زه قربان شم، ستا همت نه قربان شم، زه در باندې ویاړم. الله دې راته ژوندی لره، الله دې راته پیروز لره. همداسې خپله همداسې دښمن په مقابل کې ولګېږه، ودرېږه، چې د خوله یې ورته مات کړه، د 2 غاښونه یې ورته مات کړه، قربان دې شم. دوستانو، جاوید افغان داسې یو افسر ده. ما داسې مخکې فکر کوم، ما ویلې خدای دې وبخي، جنتونه دې جنت فردوس دې نصیب کړي جنرال صاحب رازق. ما داسې فکر کوم چې ما ویلې چې جنرال صاحب رازق دې الله وبخي، ما ویلې د دې ځای به ډېر مشکلې سي ډک سي، مګر تاسې باور په خدای وکړئ چې دا قهرمان مې ولیده، زړه کې مې داسې یو امید پیدا شو. ما ویلې نه، ما ویلې نه، په دې خاورې کې نور شیران هم شته، نور بچیان هم شته، نور داسې قهرمانان شته په دې وطن، لکه جنرال صاحب رازق غوندې خپله سر ورکوي، لکه قهرمان صاحب جبار غوندې خپله سر یې ورکوي. داسې قهرمانان هم شته. دوستانو، نو زموږ حق دا ده چې دا رقمي قهرمانان تعریف کو، دوی احساسات، د دوی وطن سره چې جذبه لري، وطن سره چې مینه لري، دا دنیا ته ښکاره کو، دا په عرفان په غوږ کې ورسوي چې په دې وطن کې لکه ابدالي غوندې بچیان ډېر دي. راځه بچو، شعر درته وړال ده. جاوید جانه، قربان دې شم، ویاړم در باندې، الله دې همیشه راته ژوندی لره. دوستانو، زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غني نه هیله کوم، خواهش کوم چې داسې افسران، داسې قهرمانان، داسې شازلمیان په درنه سترګو وګوري، ورته دا وستی دې ته رتبه ورکړي، چوکۍ ورکړي، تر څو چې وطن لپاره خو لیونی ده، نور هم لیونی شي. او بله خبر چې دا ځوان یو انشاءالله زه باور لرم چې انشاءالله دا ځوان به ډېر زر د جنرال صاحب رازق ځای ونیسي. هماسې چې جنرال صاحب رازق خپله وطن ته ځان ورکړو، دا به د دښمن ځان به واخلي دی نه، دا به دښمن به غاښونه یې ترې مات کړي. نو دوستانو، دا ضرورت نه لري ما تعریفو ته، مګر دا ما حق ده چې یو دا نه، لکه جاوید افغان غوندې سرتېری، هر څوک چې وطن سره مینه لري، هغه د ما د زړګۍ سر ده. قربانم شم، تاسې باندې ویاړم، زه تاسې ته سلام کوم. نو یو جهان مننه دوستانو، تاسې نه هیله کوم، خواهش کوم دا ویډیو شیر کړئ، لایک کړئ، کامنټونه ورکړئ، خپل قهرمانان، خپل ملي اتلان تشویق کړئ چې نور دوی مورال پیدا کړي، د دښمن په مقابل کې ودرېږي، غاښونه یې تر خولې ورته مات کړي.
یو جهان مننه جاوید جانه قربان دې شم الله دې راته ژوندی لره السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته